د ورځې د پیل دوه مهم او تازه خبرونه. مولوي کبیر د مدرسو زده کوونکو زموږ نظام لپاره لویه قرباني ورکړې ده. بل خو محمود خان اڅکزی که غوښتنې مو ونه منل شي د ډیورند اغزن تارونه پرې کوو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر په کابل کې یوې غونډې ته ویلي تیر حکومت واک له غرب څخه راستنو شویو ځوانانو سره و او هغوی اسلامي احکامو ته ژمن نه وو. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته ژمن او مسلمانو ځوانانو ته پام ډیر شوی دی او د طالبانو د نظام ټولې ټاکنې د اهلیت او پوهې پر اساس دي. هیڅکله اجازه نه ورکوو چې ځوانان د غرب تبلیغاتو ښکار شي او بیرته د نظام او هیواد پر ضد وکاریږي. نوموړی وایي په تیرو 20 کلونو کې نه یوازې د مدرسو زده کوونکو بلکې ټولو ځوانانو لویه قرباني ورکړه، په فعال ډول یې مبارزه وکړه او نن هم دوی نظام په ځوانانو ولاړ دی. بل خوا بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په چمن کې پرلت کوونکو ته په خبرو کې ویلي که غوښتنې ونه منل شي پر ډیورند کرښې اغزن تارونه به پرې کړي. اڅکزي چهارشنبه د کاپ پر 2 ویلي چې د پاکستان نوی حکومت دې غوښتنې ومني. د نوموړي په خبره د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته غواړي له پاکستاني چارواکو سره وګوري او د قومونو ستونزې ورسره شریکې کړي. دا وی د نورو چمتو کلي خبرونه په غواړئ نو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ. نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.